په یوه آرامه کلي کې چې د لوړو غرونو او ژورو ځنګلونو له خوا محاصره شوی و، یو 13 کلن هلک ژوند کاوه چې نوم یې ادم و. هغه د نورو ماشومانو څخه مختلف و. کله چې نور ماشومان فوتبال کاوه او په کوڅو کې یې خندل، ادم به اکثره وخت یوازې د کلي شاته زاړه ځنګل ته نږدې تیرولو. خلکو به د هغه په اړه عجیبې خبرې کولې. د هغه سترګې عجیبې دي، له ځان سره خبرې کوي. هغه د تور طوفان پر مهال زیږېدلی، خو ادم به هغوی ته پام نه کاوه. هره شپه به هغه د خپلې خونې کړکۍ ته نږدې کېناست او تیاره ځنګل ته به یې کتل، ځکه هره شپه هغه پټ اوازونه اورېدل. عادي اوازونه نه، د سیورو اوازونه. یوه باراني ماښام ادم بیا هماغه غږ واورید. ځنګل ته راشه. هغه ژر ودرېد، زړه یې په چټکۍ سره درزېده. دا ځل غږ رښتینی ښکارېده. ناڅاپه بوم، تندر ټول کلی ولړزاوه. برېښنا لاړه، سپي هر خوا غاپېدل پیل کړل. ادم ورو ورو ځنګل ته وکتل او یو ناممکن شی یې ولید. د ونو ترمنځ 2 سره ځلېدونکې سترګې هغه ته کتل. سبا سهار ادم هڅه وکړه خپل تره ته د هغو ځلېدونکو سترګو په اړه ووایي، خو تره یې وخندل. ډېرې ویرونکې فلمونه ګوري. په ښوونځي کې ادم تمرکز نشو کولی. هغه پټ اوازونه بیا راتلل. ډبره پیدا کړه، مخکې له دې چې هغه راویښ شي. ادم خپل غوږونه ونیول. د هغه تر ټولو ښه ملګری نوح احساس کړه چې څه ستونزه شته. ادم، دا ښیي؟ ادم ورو وویل، زما فکر کوم په ځنګل کې یو څه ژوند کوي. نوح په ویره موسکی شو. نو نن شی به هلته لاړ شو. هماغه ماښام دواړه هلکان په پټه له څراغونو سره ځنګل ته ننوتل. څومره چې هغوی مخکې تلل، هوا سرده کېده. ونې کږې وږې ښکارېده. د ونو په پوست کې عجیبې نښې کشل شوي وو. بیا ناڅاپه نوح ودرېد. ادم، څه شوی؟ نوح مخکې ته اشاره وکړه. د ځنګل په منځ کې یوه لویه توره ډبره ولاړه وه چې ځلېدونکې نښې پرې وو. د هغې شاوخوا ځمکه سوځېدله وه او د ډبرې شاته یو اوږد سیوړي لرونکی مخلوق ولاړ و چې سپینې ځلېدونکې سترګې یې لرلې. مخلوق ورو خپل سر د هغوی پر لور واړوه او بیا یې موسکا وکړه. هلکان په ډېر زور وتښتېدل. د هغوی شاته د ونو څانګې ماتېدلې. درنې پښې د ځنګل په منځ کې انګازې کولې. سوری لرونکي مخلوق هغوی تعقیبول. نوح چیغه کړه، وتښتئ! ناڅاپه ادم وښوید او په خطو کې ولوید. مخلوق د هغه مخې ته ودرېد. هغه له هر انسان څخه لوړ و. بدن یې د تور لوګي په څیر حرکت کوه. سترګې یې روښانه سپینې ځلېدې. ادم له ویرې ریپېده. خو بیا مخلوق خبرې وکړې. ته زموږ غږ اورېدلی شي. ادم کنګل شو. ته څه یې؟ سوری ورته نږدې شو. موږ ډېر پخوا د دې کلي لاندې بند شوی وو. اوس هېوار ماتېږي. ناڅاپه نوح د ادم لاس ونیوه. پورته شه! هلکان وتښتېدل او کور ته لاړل. خو ادم هغه شپه ودې نه شو، ځکه اوس هغه د حقیقت پوه شوی و. هغه پټ اوازونه رښتیا وو او یو ډېر خطرناک شی د کلي لاندې راویښېده. بله ورځ ادم د کلي تر ټولو زوړ سړي نیکه یوسف لیدو ته ولاړ. خلکو ول هغه زاړه رازونه پیژني. کله چې ادم د مخلوق په اړه خبرې وکړې، د نیکه یوسف مخ رنګ بدل شو. تا د څوروخه کارچي لیدلی؟ د ادم زړه ولوید. نو دا رښتیا دي؟ نیکه یوسف ورو یو زوړ لرګینی صندوق خلاص کړه. دننه یو دورو نیولی تور کتاب و. سوری یو وخت انسانان و. سلګونه کاله مخکې یو ځواکمن پاچا غواست توره جادو کنټرول کړي.
که ستاسو دا ویډیو خوښ شوی وي حتما کومنټ کې راته ووایه او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه.